من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات ژوند څلرمه فتح. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره دریمه فتح کې زموږ بحث هغه ځای ته رسېدلی و کم وخت چې د خدیجې رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او ادب، امانت او صداقت ډیر خوښ سوه، نو یې اراده وکړه چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم سره واده وکړي. تر دغه وخته چې به هر چا مرکه ورته وکړه، هغه ته به یې د یا جواب ورکاوه. حتی د مکې مکرمې او د قریشو سردارانو مرکې ورته کولې او دې به منفي جواب ورکاوه، ځکه دې رضی الله عنها د مخه دوه واره واده کړی و او اوس یې نوره د واده تقاضا او اراده نه درلوده. او خلقو چې بیا مرکې ورته کولې د هغه سبب دا و چې خدیجه رضی الله عنها یو خو غني او مالداره وه، بل د عقل او جمال خاونده وه، پر دې سربیره د شریف نسبه څخه وه. ټول هغه اوصاف چې د هغه په سبب ښځه غوښتل کیږي په دې کې موجود او سره یو ځای سوي وه. نو ځکه خلقو ډیر میل ورته کاوه، مګر دې به همیشه انکار کاوه. خو کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه اخلاق او صفات ولیده، نو یې د ده علیه الصلاة وسلام سره د واده کولو اراده وکړه. هلته د دې په ملګرو کې یوه ښځه وه چې نوم یې نفیسه و. دغه ښځه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږل چې د ده علیه الصلاة وسلام سره د واده کولو په باره کې خبرې وکړي. نفیسه هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ورته ویل: یا محمد، ته ولې واده نه کوې؟ محمد علیه الصلاة وسلام ورته ویل: مال نه لرم، غریب یم. نفیسې ورته ویل: آیا د یوې داسې ښځې سره د واده کولو اراده لرې چې مال، جمال او نسب ولري او د دا ټولو خواو څخه پوره وي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل: دا څوک ده؟ نفیسې ویل: خدیجه بنت خویلد. محمد صلی الله علیه و آله وسلم ویل: زما او د خدیجې سره څه؟ خدیجه د مکې و اشرافو ته منفي جواب ورکوي، نو په ما به څنګه راضي سي؟ نفیسې ویل: هغه یې پر ما، هغه به زه راضي کم، ستا قبوله ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل: هو. نو د دغه زواج یا واده لارې نفیسې سره مرتبې او برابرې کړې او د نکاح تړلو دپاره ورځ وټاکل سوه. او په هغه ورځ محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اکاګانو سره د خدیجې رضی الله عنها و کور ته ورغلی. د خدیجې د نکاح طلب یې د دې د پلار څخه چې خویلد نومېدی وکړي، او څوک وایي د دې د اکا څخه یې وکړي. دغه دوه روایته دي. مقصد دا چې نکاح وتړل سوه او د نکاح خطبه هم ابو طالب وویل، او دې نکاح ته ټول بني هاشم او د مضر د قبیلې مشران او رئیسان حاضر سوي وه. او د خدیجې رضی الله عنها مهر 20 دائر و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله او د اکاګانو په کومک برابر کړي. او د خدیجې رضی الله تعالی عنها سره یې واده وکړي. دا نو هغه مشرف ترین او مبارک ترین زواج او واده. او دا واده د شام څخه تر بیرته راتګ 2 میاشتې وروسته وسو.
بیا نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او خدیجه رضی الله عنها ګډ ژوند 25 کاله دوام وکړي او په دغه 25 کلو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بل واده نه دی کړی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ژوند چې د ځوانۍ په وخت او موسم کې په یوه واده قناعت وکړي پر هغو کسانو رد دی چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کثرت زواج یا ډیرو ودو تهمت وایي چې اصلا دا خبره د اسلام د دشمنانو څخه راپورته کیږي. ورونو دلته یو څه تبصرې ته ضرورت وینم، هغه دا چې اول هغه شی چې انسان یې د دغه زواج یا واده څخه تر هر څه د مخه فهم او ادراک کولی سي هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جسدي خوندو او د هغه د پوروالي په فکر او اهتمام کې نه و، ځکه که دی علیه الصلاة وسلام لکه د هغه وخت یا اوسنۍ زمانې د نورو ځوانانو پر قسم د جسد د خواهشاتو د پوره کولو په فکر کې وای، نو بیا د داسې چا سره واده کولی چې هغه څوک تر ده علیه الصلاة وسلام په عمر کم وای یا کم از کم د ده سره عمر برابر وای. او دا په واضحه او ښکاره ډول معلومیږي کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خدیجه رضی الله عنها سره د واده کولو میل ښکاره کوي، هغه د دې رضی الله عنها د شرف په سبب و، ځکه دا په خپل قوم او خاندان کې په ښو اخلاقو مشهوره وه، تر داسې اندازې چې د جاهلیت په زمانه کې د العفیفه الطاهره په نامه سره یادېده. او دغه واده د خدیجه رضی الله عنها تر وفاته پورې دوام درلودی چې د خدیجه رضی الله عنها عمر د وفات په وخت کې 15 کلو ته رسېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 50 کلو ته قریب و. په دغه ټوله موده کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بلې ښځې یا بلې پیغلې سره د واده کولو په فکر نسو. حال دا چې د انسان د عمر د 20 کلنۍ او 50 کلنۍ په مابین کې هغه وخت دی چې په دغه موده کې د ښځو د ډیرولو و طرف ته میل او رغبت زیات وي او د شهواني قوت د زیاتوالي په سبب یې د زوجاتو و تعدد ته میل وي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمر دغه موده بې له دې څخه تېره کړه چې د بلې ښځې یا واده په باره کې دې فقط فکر هم وکړي. د خدیجه رضی الله عنها سره یې نه بله ښځه او نه مینځه یو ځای کړه، او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښتلی هم بیا بله زوجه پیدا کړې وای هم ډېرې مینځیانې، او دا کار په هغه وخت کې نه د عادته او نه د رواجه مخالف کار و. ډېرو خلقو همداسې کول، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې د خدیجه رضی الله عنها سره په واده غاړه وایسته. حال دا چې هغه هم کونډه وه او هم تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تقریبا د ده د عمر پر اندازه تر ده مشره وه. دا هغه حقیقت دی چې د دغه حقیقت په بیانولو سره د هغو کسانو وخلو ته لجام او قیزور اچول کیږي چې د دوی زړونه د اسلام سره د حقد او حسد په اور کې سوځي. ځینې مبشرین او مستشرقین او د دوی جاهل متابعین داسې ګمان کوي چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زوجاتو د تعدد په سبب داسې موضوع پیدا کړې ده چې په هغه سره دې اسلام ته ضرر ورسوي او یا دې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رسالت کې یوه خدشه پیدا کړي. دوی دا ګمان کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زوجاتو د تعدد په بیانولو سره دې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو په نظر یو شهواني انسان ښکاره کړي چې په جسدي لذاتو کې غرق و. خدا معلومه خبره ده چې مبشرین او اکثره مستشرقین د اسلام سرسخته دشمنان دي. دا ځکه چې د دغه دین دشمنی د دوی کسب او په دغه دشمنی سره ځان ته سرمایه پیدا کوي.
مګر هغه جاهل خلق چې بیا د دوی تر شا رهي دي هغه فقط تقلیدي د اسلام دشمني کوي، خپل فکرونه او عقلونه د بحث او فهم د پاره نه خلاصوي. کنه یو شهواني انسان په داسې محیط کې لکه د هغه وخت د عربو او بیا د جاهلیت په زمانه کې 25 کاله پاک او عفیف نه ګرځي، خامخا یې د فساد یو موج ورکشوي. شهواني انسان دا نه قبلوي چې د کونډې سره دې واده وکړي، یوازې کونډه نه بلکې عمر دې هم د عمر 2 چنده وي، او بیا دې هم د هغې زوجې سره داسې ژوند کوي چې حتی عمر یې د ځوانۍ تر دورې تیر سو او د شیخوخت و درجې ته ورداخل سو. مګر دا چې بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر دغه وروسته د عایشې رضی الله عنها او د نورو ازواج مطهرات سره واده کړی دی، هر یو ځان ته قصه او ځان ته حکمت لري چې د مسلمان ایمان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر عظمت ورزیاتوي او په دې سره اقرار کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شان لوړ او اخلاق کامل و. که رښتیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیرو ودو سره علاقه درلودلای نو بیا په دغه ځواني کې یو بل واده هم کړی وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خدیجه رضی الله تعالی عنها بل ښځه نکړه په نکاح، که څه هم دا کونډه او تر ده علیه الصلاة والسلام 15 کاله مشره او بیا د دې د وفات په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 50 کاله و. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ودو سره علاقه نه و، خدا چې بیا په وروسته کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور ودونه کړي دي د هغو دپاره لوړ اخلاقي او اسلامي سببونه سته، یا دا چې د خپلو اصحابو کرامو څخه یې د یوه شخص د درجې اظهار کاوه، هغه لکه د حضرت عایشې رضی الله عنها سره واده چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور وه، یا د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها سره واده چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لور وه، چې په دې ودو کې د دوی مقام او درجه معلومېده او لوړېده، یا د ام سلمه رضی الله عنها سره واده چې په دې واده کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وفات شوي ملګري او صاحب د زوجې مراعت و. که څه هم په دغه وخت کې ام سلمه رضی الله عنها ډېره سپین سرې او په عمر زیاته وه، تر داسې اندازې چې ام سلمه رضی الله عنها د عمر د زیاتوالي په سبب خپل نوبت و حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته ورکړی و. نو که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ودو یا زواج سره علاقه درلودلای خو یوه ځوانه ښځه به په نکاح کړې وای، یا خبره د علاقې نه ده بلکې د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه سره د وفا په سبب او د ام سلمه رضی الله تعالی عنها د رضایت او د هغې د سرپرستۍ په سبب یې د هغې سره واده وکړي، او یا د ده صلی الله علیه و آله وسلم واده د یوې پوره قبیلې د راجلبولو او جذبولو دپاره و، چې مثال یې د حضرت صفیه بنت حیی ابن اخطب سره واده دی. مقصد دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هر واده دپاره خاص سببونه موجود و چې په آینده قصو کې به راته معلوم سي. نو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په ودو کې نور لوی او عمده مقاصد و، نه په ښځو سره اشتغال. که چیرې د دغو ودو مقصد په ښځو سره اشتغال وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هغه وخت ودونه کولای چې دی علیه الصلاة والسلام ځوان و. مقصد دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر حضرت خدیجه رضی الله عنها د دې تر وفاته بله ښځه ونه غوښته، او الله جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د حضرت خدیجه رضی الله عنها څخه اولادونه ورکړه چې د هغې جملې څخه یو قاسم دی. قاسم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول اولاد دی. ویل کیږي چې قاسم د 2 کالو چې وفات سو،
خو صحیح روایت دا دی چې قاسم لوی سو حتی و داسې اندازې ته ورسېدی چې پر آس سپرېدلی سوای، یعنی د 7 کلو په شاوخوا کې و چې وفات سو. او دارنګه د خدیجې رضی الله عنها څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بل زوی عبدالله و چې دغه عبدالله یو لقب طاهر و او بل لقب یې طیب و، چې ځینې خلق په دې کې خطاوزي او وایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زامن قاسم، عبدالله، طاهر او طیب دي، خو په حقیقت کې طاهر او طیب دواړه دغه عبدالله لقبونه دي او عبدالله هم په کوچنیوالي وفات سو. قاسم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت د مخه وفات سوی دی او عبدالله په کوچنیوالي پس له بعثته وفات سوی دی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دریم زوی چې ابراهیم نومېدی د حضرت ماریه القبطي رضی الله تعالی عنها څخه دی چې دا بیا وروسته په مدینه منوره کې و. کم وخت چې مقوقس د مصر پاچا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه ماریه په هدیه کې راولېږل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نکاح ورسره وکړه، الله جل جلاله د هغې څخه زوی ورکړي چې نوم یې ابراهیم و او ابراهیم هم د رضاعت یعنی تیرودلو په وخت کې وفات سوی دی. د عمر یې 2 کاله نه و پوره سوي چې وفات سو. په حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ابراهیم لره په جنت کې دایسته او دته هلته تی ورکوي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زامن و چې دوی د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها څخه و چې قاسم او عبدالله دی او یو زوی د ماریه القبطي رضی الله تعالی عنها څخه و چې ابراهیم دی. مگر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لونی زینب، رقیه، ام کلثوم او فاطمه رضی الله عنهن اجمعین دی چې ټوله لوی سوي دي او د اسلام وخت یې نیولی دی او ټولو هم ایمان راوړي او په اسلام مشرفه سوي دي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټوله لونی د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها څخه دي. اوس نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر واده وروسته عمر تر بعثته پورې چې 15 کاله دی په عادي ډول تیره دی، ځکه چې د علیه الصلاة والسلام واده وکړي عمر یې 15 کاله و او پر 40 کال وحی ورته نازلې سوې. په دغه 15 کلو کې یو څه عادي واقعې پیښې سوي دي چې په هغه جمله کې یو د کعبې شریفې د بنا او تعمیر نویوالی دی. د کعبې شریفې په تعمیر کې چاکونه او درزونه پیدا سوه چې تاریخ وایي دغه درزونه د سیل او سیلاب په واسطه وه. اصلا په مکه مکرمه کې ډیر زیات او شدید سیلابونه وه، ځکه غرنی او شیله لرونکې مځکه وه او دغه سیلابونه بالذات د کعبې شریفې سره جمع کېده. نو د یو شدید سیلاب په سبب د کعبې شریفې بنا او تعمیر وخو نه نړېدی مګر ضعیفه سو او وښورېدی او د دې ډیر امکان و چې ودې نړېږي ځکه د دیواله ډبرې یې د خپله ځایه څخه ښورېدلې وې. دا یو روایت دی. او بل روایت وایي چې یوې ښځې خوشبویي ورته دودول او غوښته یې چې د کعبې شریفې پوښونه خوشبویه کړي، خو په دې حالت کې د کعبې شریفې پوښ اور واخیست او ټول پوښونه وسوځل سوه او دغه اور په خاطر د کعبې شریفې بنا وښورېده او د نړېدو امکان یې و. دا 2 روایته دي. په هر حال دا واضحه وه چې شاید کعبه شریفه ونړېږي او بې له دې څخه چې د کعبې شریفې بنا نوې جوړه کړي بله چاره نه وه. نو د قریشو مشران او سرداران په دارالندوه کې سره راټول سوه او پر دې اتفاق وکړي چې کعبه شریفه باید نوې او د سره څخه جوړه سي. اوس په دې فکر کې سوه چې څنګه یې بیرته جوړه کړي، ځکه د جوړېدو دپاره ډبرې پکار دي او د چت دپاره لوی لرګي پکار دي او بل دوی د ډبرو په بنا هم نه پوهیږي. د دوی بناوي ټوله د خټو وي او په هغه ښه پوهیږي، خو د ډبرو بنا یې نه ده زده،
ځکه هغه اوله او د مخنی بنا یې ابراهیم علیه السلام کړې وه او هغه د شام و او په شام کې د ډبرو بنا معروفه او مشهوره وه، خو اهل مکه د ډبرو په کار نه پوهیږي. او بل د چت دپاره ډیرو اوږدو لرګو یا تیرانو ته هم ضرورت لري او هغه هم د دوی سره نسته. اوس نو په چرت او حیرت کې دي چې څه وکړي. سبحان الله، الهي کارونه دي. په دغو ورځو کې خبر راغلی چې د جدې په دریاب کې یوه کښتۍ د ډبرو سره جنګېدلې او ماته سوې ده. د دغه کښتۍ لوی او اوږده لرګي د دریاب څپو و ساحل ته راغورځولي دي او خلقو هغه لرګي و مکې مکرمې ته راوړي دي. قریشو وویل دا یې اوله اساني. اوږده لرګي په خپله راورسېده او څو ورځې وروسته د مکې مکرمې په بازار کې یو مریی خرڅېدی چې نوم یې عامر القدسي و او د ډبرو بنا او تعمیر یې زده وه. ویل دا یې بله اسانتیا. اوس نو بنا او معلم هم پیدا سو چې راویښي چې څنګه یې باید جوړه کړو. نو قریشو د مال په ټولېدو شروع وکړه چې د کعبې شریفې د بنا او جوړېدلو دپاره پیسې ټولې کړي. مګر دلته د پیسو د ټولولو په متعلق هم پر خپلو ځانو شرطونه کښېښول. ویل دا د الله جل جلاله کور دی، دا نه ښایي چې موږ یې بې له حلال مال څخه په بل شي جوړ کړو. نو یې پاک مال معلوم کړي چې پاک مال څه شي دی. اول یې د زنا مال ځینې وایستی. ویل د زنا مال باید نسي پکښې داخل. ورونو، هغه وخت هم ځینو کسانو په زنا سره تجارت کاوه، یعنی منځیان یې درلودې او په هغو به یې پیسې برابرولې. نو ویل هر سړی چې مال یې د دغه قسمه څخه وي زموږ سره دې د دغه بنا په کار کې اشتراک نه کوي. او بل باید د ظلم مال نسي پکښې داخل. د تجارو څخه چې هر یو په ظلم سره مشهوره دی هغه به زموږ سره په دې کار کې حصه نه اخلي. او بل د ربا مال به څوک نه راوړي. ربا وسود ته ویل کېږي. که څه هم په دوی کې ربا معمولي او رواجي کار و او ډېرې معاملې یې په ربا سره کولې، خو پوهېدل چې دا یو خبیث کار دی. د مخه تر دې چې اسلام سود او ربا حرام کړي، دوی ته معلومه وه چې دا ښه کار نه دی، مګر کاوه. او بیا یې د مال په ټولولو شروع وکړ او په دغه وخت کې یې د کعبې شریفې د نړولو اراده هم وکړه. خو ټوله بیریږي چې د کعبې شریفې په نړولو څنګه شروع وکړي، ځکه دوی ټولو د ابرهه قصه په خپلو سترګو لیدلې وه. هغه صرف د نړولو اراده کړې وه، رب عز وجل څپه وکړه او اوس دوی په خپله دا کار کوي. ډېر بیریږي او د کعبې شریفې پر نړولو جرأت او اقدام نسی کولای. هر یو و هغه بل ته وایي چې ته ونړوه، خو ټولو د دې کار څخه انکار کاوه. دوی غواړي چې ویې نړوي مګر بیریږي. په آخر کې ولید ابن مغیره چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه پلار دی، هغه ویل زه نړوم. نو یې یم او کلنګ راواخیستل او د هغه دیوال په نړولو یې شروع وکړه چې د رکن یمانی او حجر اسود په مابین کې دی. په کلنګ یې وهي او ډبرې رالویږي. یو څه چې یې ونړاوه نو یې پر دا نورو غږ وکړي چې اوس نو کومک را سره وکړي. دا نور ویل یا تر سبا پورې درته ګورو چې څه در کېږي. که تر سبا پورې څه نه در وسوه نو بیا کومک در سره کوو، او که په تا یو څه وسوه موږ به دغه نړېدلې ډبرې بیرته پر خپلو ځایو کښېږدو. نو پوره ورځ دغه نورو قریشو کار نور سره وکړي، د ده د حال انتظار کوي. خیر، شپه تېره سوه او سبا بیا ولید د خپلو اولادو سره راغلی. کلنګان ورڅخه دي، کار یې شروع کړي او دا نورو یې هم په کومک کولو شروع وکړه. او په عین حال کې دعاوې هم کوي چې الهي زموږ اراده د خیر ده، موږ یې د دې دپاره نړوو چې بیرته یې جوړه کړو، د شر اراده نه لرو. دا ټوله خبرې د بیرې څخه کوي. خو بالاخره یې کعبه شریفه ونړوله. مګر د کعبې شریفې د هغه وخت بنا او تعمیر داسې نه و لکه دغه اوسنۍ بنا. د دغه څخه یې فرق درلودی. هغه دا چې
دغه حجر اسماعیل، دغه ګول او ګردی ځای چې د کعبې شریفې و بغل ته دیوال پر راګرځېدلی دی او حطیم هم ورته ویل کیږي، دا هم په کعبه شریفه کې داخل و. ټوله یوه خونه وه. او بل کعبې شریفې 2 دروازې درلودې چې یوه یې دغه اوسنۍ دروازه وه او یوه بله دروازه یې د دغې دروازې پر برابري په هغه مقابل طرف کې وه او دواړې دروازې یې کښته پر مځکه وې او خلاصې به وې. خلق به د یوه طرفه ورننوتل او د هغه بله طرفه څخه به وتل، لکه څرنګه چې په بخاري شریف کې حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې تر فتح وروسته و حضرت عایشه رضی الله عنها ته فرمایي: یا عایشه، که چیرې ستا قوم یعنی قریش د کفر و وخت ته نږدې نه وای، ما به کعبه نړولې وای او د ابراهیم علیه السلام پر اساس به مې جوړه کړې وای او دغه حجر به مې پکښې داخل کړی وای او 2 دروازې به مې ورکړي وای چې د یوې څخه خلق ورننوځي او پر هغه بله وځي. دا په صحیح البخاري کې د کعبې شریفې د پخوانۍ بنا صفت او بیان دی. اوس چې قریشو د کعبې شریفې په بنا شروع وکړه، هغه مال چې دوی راټول کړی وو د کعبې شریفې د پوره جوړولو دپاره لږ وو، نو دوی وویل دونه به جوړه کړو چې په دغه راټولو سوو پیسو جوړېدلی سي، ځکه اوس د دوی دپاره 2 لارې وې چې د هغو څخه به یوه اختیاروي. هغه دا چې یا به نورې پیسې ټولوي، پر حلال او حرام به نه کیږي، یا به کعبه شریفه د پیسو د نیستوالي په سبب کمه او ناقصه جوړوي. قریشو دغه دوهمه لار خوښه کړه، که څه هم دوی کولای سوای چې نورې پیسې ټولې کړي، مګر هغه پیسې به د ظلم، ربا یا داسې نور حرام مال څخه وای، نو یې دا ښه او بهتره وبلل چې کعبه شریفه به دونه جوړه کړو څونه چې په حلال مال جوړیږي، خو نجس او حرام مال به نه په ګډوو. نو یې د ډبرو په استکولو شروع وکړه. د دغه دیواله ډبرې استکوي یوه طرف ته یې ایږدي، د دیوالو د نړېدو څخه چې فارغه سوه نو غواړي چې اساس او تعداو یې هم وکیني او د هغه تعداو څخه یې نوې جوړه کړي. نو یې تر دیواله لاندې حصه د ننه په مځکه کې هم وکیندل. خو چې مځکه یو څه کښته سوه، ویلې ده چې په مځکه کې زرغونې ډبرې دي او دا ډبرې د اوښانو د بوکو پر اندازه یوه ډبره د بلې و څنګ ته اوډل سوې پرتې دي. دوی ډېر په تعجب کې سوه. نو د دوی څخه یوه نفر دا اراده وکړه چې دغه ډبرې هم راوکاږي. کم وخت چې کلنګ تر ډبرې لاندې کړي او لږ یې راپورته کړه، د ډبرې د کښته څخه یو شدید نور او روښنایي راښکاره سوه. دونه قوي رڼا وه چې قریبه وه دغه سړی د دغه رڼا په سبب ړوند سي. کلنګ یې د لاسه ولوېدی او ډبره بیرته پر هغه خپل ځای ولوېده. قریشو چې دا حالت ولیدی ویل په زرغونو ډبرو کار مه لرئ، پر دغه ډبرو دیوال پورته کوي. نو یې شاوخوا ټوله دیوال تر دغه زرغونو ډبرو پورې ایسته کوي او د دغه زرغونو ډبرو څخه یې نوې بنا شروع کړه. دیوال پورته سو تر څو چې د حجر اسود و اندازې ته ورسېدی. اوس نو حجر اسود ایښول کیږي او بیا نور دیوال پر پورته کیږي. خو د قریشو هر مشر غواړي چې حجر اسود دی پر دغه خپل ځای کښېږدي او حجر اسود خو در معلوم دی چې هغه مشرفه او مبارکه ډبره ده چې د کعبې شریفې په بنا کې کار سوې ده، بلکې د مځکې پر مخ هغه مشرفترینه ډبره ده او د هغې په باره کې زموږ عقیده دا ده چې دا یوه ډبره ده چې نه ضرر رسوي او نه فایده. لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې راغلی دي، کم وخت چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغلی او غوښته یې چې حجر اسود مچ کړي، نو یې په لوړ آواز وویل چې خلک یې واوري، ویل والله زه پوهېږم چې ته ډبره یې، نه فایده رسولی سې نه تاوان، خو کما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه وای لیدلی چې ته مچولې، ما به نه وای مچ کړې. اوس موږ هم دا ډبره مچوو، نه په دې سبب چې چاته نفع یا ضرر رسوي او نه په دا ډبره کې د الوهیت او خدایي یو شی سته، بلکې صرف
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت دی. که هغه صلی الله علیه و آله وسلم نه وای موچ کړی موږ به هم نه موچولی، نو زموږ دپاره موچول سنت دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولی حجر اسود مچ کوي؟ ځکه دا د جنت د ډبرو څخه ده. دا خو مو مخکې وویل چې حجر اسود د جنت څخه راوړل سوی دی، د مځکې د ډبرو څخه نه دی. د حجر اسود قصه اوږده ده، موږ یې مخکې هم یو څه بیان درته کړی دی چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام ولیږي چې د دغه کونج دپاره یوه مناسبه ډبره پیدا کړي، او هغه ولاړی وګرځېدی خو ډبره یې نه کړه پیدا. چې بیرته راغی د پلار سره یې دغه ډبره پرته وه. ویل دا دې د کومه کړه؟ ویل دا د الله جل جلاله د طرفه راته راغله. او په یوه روایت کې ویل کیږي چې حجر اسود په اول کې سپینه ډبره وه، مګر په وروسته کې د انسانانو د ګناهو په سبب توره سوه. او د حجر اسود په تاریخ او قصه کې دا هم راغلی دي چې په مسلمانانو کې د قرامطه په نامه سره یوه ډله پیدا سوه چې د اسلام څخه منحرف او اوښتې وه، او دې ډلې د حجاز پر منطقه قدرت او تسلط پیدا کړي. دا چې دوی د اسلام څخه ډېر منحرف وه، نو دوی قصد وکړي چې یوه بله کعبه جوړه کړي، او رښتیا یې هم په حجر کې یوه بله بنا او خونه جوړه کړه چې اوس دغه حجر د احسا په نامه سره یادیږي، او څوک وایي بحرین دی. او د دې دپاره چې خلق د حج او زیارت دپاره دغه د دوی کعبې ته ورسي، نو یې دغه حجر اسود د کعبې شریفې څخه وکښي او نقل یې کوي د هغه خپلې کعبې په بنا کې یې کښېښاوه. او دغه حجر اسود د قرامطو په کعبه شریفه کې 80 کاله پاته سو، بل روایت وایي 20 کاله پاته سو، تر څو چې بیرته په واقعي مسلمانانو کې طاقت او قوت پیدا سو او حجر اسود یې بیرته د هغه ځای څخه را نقل کړي. مګر د قرامطه ډلې مات او ټوټه ټوټه کړي وو. نو که چا حجر اسود لیدلی وي په هغه کې یوه ټوټه اصلي حجر اسود دی، او نور په خپله حجر اسود نه دی، بلکې د عقیق د ډبرې اوړه دي چې د حجر اسود هغه کوچني ټوټې یې راټولې کړي دي او دغه د عقیقو په اوړو کې یې سره جمع کړي دي د پاره د دې چې سره یو ځای سي. خو واقعي حجر اسود فقط هغه یو تور داغ دی چې په دغه ځای کې معلومیږي. دا کار چې حجر اسود یې مات کړي د هغه قرامطه لعنت الله علیهم په واسطه وسو. بیرته قصې ته راځم. نو کم وخت چې قریش د کعبې شریفې په جوړولو کې د حجر اسود وځای ته ورسېده، اوس نو د قریشو د مشرانو څخه هر یو غواړي چې دی دغه ډبره پر هغه خپل ځای کښېږدي او دا شرف یې په نصیب سي. ځکه د حجر اسود ایښول داسې شرف دی چې په ټول ژوند کې د یو وار دپاره و دوی ته حاصلیږي. د حاجیانو سقایا یا رفاده داسې شرف دی چې هر کال مکرریږي، په هر کال کې سته، مګر دا شرف په عمر کې د یو وار دپاره دی. نو د قریشو هر شاخ غواړي چې دغه شرف د دوی نصیب سي، نه غواړي چې هغه بل شاخ یې کښېږدي. نو خود د قریشو په شاخو کې د حجر اسود پر ایښولو مقابله او نزاع شروع سوه. د عبدالدار اولاده چې د کعبې شریفې د حجابې یا پوښولو مسؤل و، هغو وویل چې د کعبې شریفې حجابه یا پوښول زموږ وظیفه ده، نو حجر اسود هم په والله که بې له موږه بل څوک کښېږدي. نو یې د دغه قسم د تائید او تاکید دپاره د وینو څخه ډک یو لوښی راوړي او لاسونه یې په دغه وینو ولړل، او بیا یې قسم وکړي چې حجر اسود به بې له موږ څخه بل څوک کښېنږدي مګر زموږ د وینو په تویولو سره، یعنې زموږ بې مرګه یې بل څوک نسي ایښولی. بني مخزوم چې دا حال ولیدي، هغو هم د وینو ډک لوښی راوړي او لاسونه یې په ولړل او عینا دغه قسم یې یاد کړي. بني عدي ابن کعب چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قوم دی، هغو هم د وینو لوښی راوړي او عینا دغه قسم یې یاد کړي. مسله ډېره خطرناکه سوه، قریبه ده چې دا فتنه اور واخلي او په خپله قریش سره ووژني. د قریشو هر شاخ
ځانونه د جنگ دپاره تیار او آماده کړي دي. ټولو قسم کړی دی چې حجر اسود به بې له موږ څخه بل څوک نه کښېږدي او نه یې ایښولی سي. ورونو، دا د قریشو ژوند او حالت و. هره مسئله چې په هغه کې شرف او عزت وي، دوی تیار او آماده دي چې د هغه شرف د حاصلولو دپاره خپل ځانونه قتل او قرباني کړي. کم وخت چې نورو خلقو د پیسو دپاره، د ښځو دپاره، د دینار او درهم دپاره جنګونه کول، خو د قریشو جنگ پر شرف او عزت و. په دغه خطرناک حالت کې د دوی په مابین کې یو هوښیار سړی پیدا سو چې تر ټولو قریشو په عمر زیات و. ویل کېږي چې په دغه وخت کې د ده عمر 100 کاله و او د دغه سړي نوم ابو امیه ابن مغیره و. نو ابو امیه ویل: ای قومه، پر چی خپل ځانونه بربادوي؟ که تاسې په خپل مابین کې سره وجنګېږئ، د قریشو څخه به څوک پاته سي؟ تاسې د مکې سرداران یاست، که تاسې مړه سئ، مکه به څوک اداره کوي؟ نو به د مکې د ادارې دپاره د باندې څخه خلق راځي. خلقو هم د ده خبره قبوله کړه او وعده یې وکړه چې د 3 په فیصله به قناعت کوو. بیا یې د ابو امیه څخه پوښتنه وکړه چې څوک قاضي او فیصله کوونکی وټاکو. ابو امیه ویل: ستاسې فیصله به هغه څوک درکوي کم چې دغه د بني شیبه د دروازې څخه اول را داخل سو. یعنی کم سړی چې د دغه دروازې څخه اول و حرم ته داخل سو، حکم او فیصله و هغه ته پرېږدي. هر څه چې هغه نفر وویل هغه به قبلوي. ټولو خوښه کړه او په انتظار دي چې څوک به د دغه دروازې څخه راسي. الهي حکمت ته وګورئ. په دغه وخت کې خیر البشر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د بني شیبه د دروازې څخه و حرم ته ورداخل سو. ټولو نارې کړه: الصادق الامین، الصادق الامین، راضیو راضیو. یعنی دا څونه ښه کار وسو چې صادق الامین راغلی. هو، موږ ټوله د ده په حکم او فیصله خوښ او راضي یو. اوس نو یو لوی عقل پکار دی چې د دې فتنې فیصله وکړي. عقل او حکمت، دانایی او هوښیاري پکار ده چې د خلقو د مابین څخه خصومت او عداوت پورته کړي. قضا او حکم کول آسانه کار نه دی. د دغه قاضي هره خطا امکان لري چې د قریشو د جنگ او تباهۍ سبب وګرځي. دلته باید سړی د حکمت څخه کار واخلي او تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولوی حکمت ته وګورئ. کم وخت چې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال وویل سو او د دوی د نزاع سبب خور معلوم و، نو یې خپل مبارک پټو د اوږو څخه ایسته کړي او پر ځمکه یې اوار کړي، د کعبې شریف څخه لرې، او حجر اسود یې په خپلو مبارکو لاسو پر دغه پټو کښېښاوه. اوس حجر اسود د کعبې شریفې څخه یو څو متره لرې هلته پروت دی. نو یې د قریشو و رئیسانو ته ورغږ کړه، ویل اوس نو په ټولو دغه پټو پورته کړي. په دې پورته کولو کې د قریشو د هر شاخ مشر حصه واخیسته او حجر اسود یې د دغه ځای څخه تر کعبې شریفې پورې یوړی و هغه خپل ځای ته یې ورساوه. بیا نو په خپله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حجر اسود د هغه پټو څخه واخیستی او د کعبې شریفې په بنا کې یې په خپلو مبارکو لاسو پر هغه خپل ځای کښېښاوه. و دغه حکمت ته متوجه سواست چې د دغه ځای څخه په پټو کې پورته کې دغه مشران فکر کوي چې موږ نو څه کار وکړي، هېڅ مو نه دي کړي. نو ځکه حجر اسود یې لرې یووی د کعبې شریفې څخه او هلته یې په پټو کې کښېښاوه. د هغه ځای څخه د قریشو مشرانو هر یوه د پټو یوه څنډه نیولې ده او تر کعبې شریفې پورې یې راوړي. معلومه سه چې هر یوه یو کار وکړي او په دغه کار کې حصه واخیسته. نو دلته چې راورسېدی دوی پټو پورته نیولی دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حجر اسود واخیستی پر هغه خپل ځای کښېښاوه. نو هغه نفر چې حجر اسود یې پر دغه ځای کښېښاوه هغه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و. نو د ده علیه الصلاة وسلام په حکمت سره هغه د اور لګېدو پولې ته
ایسته سوه او قریش د قتل او قتال څخه وساتل سوه. دا هغه مهمه واقعه وه چې د محمد صلی الله علیه و وسلم په ژوند کې تر واده وروسته او تر بعثت د مخه پیښه سوې ده، چې په دغه وختو کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم عمر 15 کاله و. نور نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم په عادي ډول سره ژوند کاوه او کومه خاصه واقعه نه ده پیښه سوې. ورونو، ستاسې د معلوماتو د زیاتوالي دپاره به د کعبې شریفې د بنا او جوړېدو یو څه تاریخ درته بیان سي. هغه دا چې کعبه شریفه په ټول تاریخ او زمانه کې په یقیني ډول سره فقط 4 واره جوړه سوې ده او تر دغه 4 واره په د مخه جوړېدو کې د علمای کرامو شک او اختلاف سته. هو هلته داسې روایتونه سته چې وایي کعبه شریفه 10 واره جوړه سوې ده، خو اوس تاسې و دغه بحث ته غوږ ونیسئ. اول وار د کعبې شریفې جوړېدل هغه دي چې ابراهیم علیه السلام د خپل زوی اسماعیل علیه السلام په کومک سره جوړه کړه، چې دا هغه د الله عز وجل د امر پر ځای کول وه او دغه جوړېده په قرآن مجید او صحیح احادیثو سره ثابت دي. الله عز وجل د سورة البقره په 128 نمبر آیات کې فرمایي: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یعنی ای محمد صلی الله علیه و وسلم هغه وخت یاد که چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د کعبې شریفې تاداونه او بنیادونه پورته کول او دواړو به ویل: ای زموږ ربه، ته دغه کار زموږ څخه قبول که. بېشکه چې هم ته یې ښه اورېدونکی او ښه پوهېدونکی، یعنی الهي ته دغه د کعبې شریفې جوړول زموږ څخه قبول که او ته د ټولو دعاوې اورې او د ټولو په نیتو پوهېږې. او په دې باره کې صحیح احادیث هم خورا ډیر دي چې په رانقلولو سره یې بحث اوږدېږي. او د دغه بنا په باره کې د تاریخ کتابونه او علمای کرام وایي چې د ابراهیم علیه السلام د کعبې شریفې د دیوالو لوړوالی 9 ذراعه و او اوږدوالی یې 10 ذراعه و او د کعبې شریفې بر 22 ذراعه و او بیله چته وه، یعنی چت او بام یې نه درلودی. او د کعبې شریفې دوهم وار جوړول دغه دي چې قریشو تر بعثت او اسلام د مخه جوړه کړه او د دغه وار په جوړولو کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم اشتراک کړی دی. او په دې وار کې د کعبې شریفې د دیوالو لوړوالی 18 ذراعه کوي، خو د اوږدوالي څخه 6 ذراعې او د ذراع یو څه حصه د مال د کمبودۍ په سبب پرېښول، چې دا هغه ځای دی چې حجر یا حتم ورته ویل کیږي. او د کعبې شریفې و شمالي طرف ته دی او د کعبې شریفې دروازه یې د مځکې څخه لوړه کړه. دا د دې دپاره چې څوک بې له اجازې د قریشو دننه ور نسي، چې په دغه باره کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مکې مکرمې تر فتح وروسته و حضرت عایشه رضی الله عنها ته فرمایي: یا عایشه، که ستا قوم یعنی قریش د جاهلیت و وختو ته نږدې نه وای، ما به د کعبې شریفې د نړولو امر کړی وای، خو په نوي جوړولو کې به مې هغه حصه پکښې داخله کړې وای کومه چې ځینې ایستل سوې ده، او د مځکې سره به مې برابره کړې وای، یعنی د کعبې شریفې د ننه مځکه به مې دونه کښته کړې وای چې د مځکې سره برابره وای، او یوه دروازه به مې د شرق و طرف ته ور کړې وای، بله د غرب و طرف ته. نو به دغه جوړوالی هغه د ابراهیم علیه السلام پر اساس وای. او دریم وار جوړېده هغه دی کوم وخت چې کعبه شریفه د یزید ابن معاویه په زمانه کې د ده د لښکرو د طرفه وسوځل سوه، چې د هغې واقعې خلاصه دا ده: د 14 سنې په آخر کې د یزید لښکرو
د حسین ابن نمیر السکونی په قومنداني عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو خلیفه او امیر المؤمنین وو د یزید په امر په مکه مکرمه کې محاصره کړي او بیا یې کعبه شریفه په منجنیق وویشته. کعبه شریفه ونړېده او وسوځېده. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د حج تر موسمه انتظار وکړي څو چې خلق د هر ځای څخه د حج دپاره راغله. نو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه مشوره ورسره وکړه، ویل ای خلقو ما ته د کعبې شریفې په باره کې مشوره راکړئ، ټوله ونړوم او بیرته یې د سره جوړه کړم او کې دغه نړېدلي ځایونه ورترمیم کړم. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وویل زما نظر دا دی چې نړېدلي ځایونه یې په دغه خپلو ډبرو ورجوړ کړي او نوره کعبه شریفه پر خپل حال پرېږدي، ځکه دا هغه کعبه ده چې خلق پر دې مسلمانان سوي دي او دا هغه ډبرې دي چې خلق پر هغو مسلمانان سوي دي. یعنی هر څه دې پر خپل حال پاته وي، فقط نړېدلي ځایونه یې ورجوړ کړه. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وویل که ستاسې څخه د هر چا کور نړېدلی او سوځېدلی وای تر هغو نه راضي کېدی چې کور یې بیرته د سره نه وای جوړ کړی، نو د خپل رب د کور په باره کې څنګه فکر کوئ؟ نو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وویل زه د خپل رب څخه 3 ورځې استخاره کوم، بیا پر هغه کار اقدام کوم یا هغه کار کوم چې خیر پکښې ووینم. پس له 3 ورځو یې د کعبې شریفې په نړولو شروع وکړه تر څو تر مځکې یې ورسول او بیا یې شاوخوا پردې پر راوګرځولې او د کعبې شریفې په نوې بنا یې شروع وکړه او هغه 6 ذراعه خالي مځکه چې د حجر په نامه دغسې پرېښول سوې وه هغه یې هم پکښې داخله کړه او د کعبې شریفې د دیوالو په لوړوالي یا جګوالي کې یې تر پخوا نور هم 10 ذراعه زیات کړه او 2 دروازې ورکړې چې پر یوه دروازه به خلق ورننوتل او پر هغه بله به وتل. خو دغه زیاتوب یا تغییرات یې د هغه حدیث شریف په جرأت سره وکړه کوم چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کړی دی او د مخه درته بیان سو. د کعبې شریفې 4م وار بنا یا جوړول هغه دی چې د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی لطفا فتا واړوه. د کعبې شریفې 4م وار بنا یا جوړول هغه دی چې د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه تر شهادت وروسته وسوه چې دا واقعه یې امام مسلم رحمه الله د عطا رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي او وایي کم وخت چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د حجاج ابن یوسف الثقفي د طرفه شهید کړه سو او په دغه جنگ کې د حجاج د طرفه کعبه شریفه په منجنیق ونړول سوه. نو حجاج ابن یوسف و عبدالملک ابن مروان ته چې د وخت خلیفه و د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د وژلو خبر او دا ولیکل چې ابن زبیر کعبه شریفه د اهل مکې د نظر څخه مخالفه جوړه کړې ده. عبدالملک ابن مروان ورته ولیکل موږ د ابن زبیر د کارو د مخالفت اراده نه لرو، کم چې په لوړوالي کې یې زیاتوب کړی دی پر هغه اندازه یې جوړه که، مګر دا چې حجر یې د کعبې شریفې په بنا کې داخل کړی دی بیرته یې ځینې وباسه، پر پخواني شکل یې که او دغه 2مه دروازه چې یې ورکړې ده هغه هم بنده که. نو بیا کعبه شریفه ونړول سوه او بیرته د قریشو پر هغه پخواني شکل جوړه سوه. د تاریخ په کتابو کې ذکر سوي دي کم وخت چې رشید چې د عباسي خلفاو څخه دی خلیفه سو نو یې دا اراده وکړه چې کعبه شریفه ونړوي او بیرته یې د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د بنا پر قسم جوړه کړي. مګر امام مالک ابن انس رحمه الله ورته وویل یا امیر المؤمنین د الله روی ته وګوره، کعبه شریفه د وروستنیو پاچاهانو د لاس لوبه مه ګرځوه، یعنی د هر چا چې اراده سوه چې تغییر پکښې راولي بیا او په دې ډول د کعبې شریفې هیبت د خلقو د زړو څخه پورته کیږي. نو رشید هم د خپلې رایې څخه واوښت او د کعبې شریفې نړول او جوړول یې پرېښول.
دا هغه څلور واره وه چې په یقیني ډول سره کعبه شریفه جوړه سوې ده، مګر پنځم وار جوړېدل یې هغه دی چې په هغه کې شک او اختلاف سته، او دا هغه وار دی چې د ابراهیم علیه السلام تر جوړولو د مخه دی، چې آیا د ابراهیم علیه السلام تر جوړولو د مخه هم کعبه شریفه جوړه سوې ده که یا؟ په ځینو آثارو او روایاتو کې راغلي دي چې اول هغه څوک چې کعبه شریفه یې جوړه کړې ده هغه آدم علیه السلام و، او د دغه جوړېدو دپاره دلیل هغه حدیث شریف دی چې امام بیهقي د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله عز وجل و آدم او حوا علیهم السلام ته وفرمایل چې زما دپاره کور جوړ کړي، او جبریل علیه السلام د کعبې شریفې خط او نقشه ور واچول، نو آدم علیه السلام مځکه کیندل او حوا علیه السلام یې خاورې او ډبرې نقلولې تر څو چې و اوبو ته ورسېده. د کښته څخه غږ پر وسو یا آدم بسته، او بیا چې یې کعبه شریفه جوړه کړه د الله عز وجل د طرفه وحی ورته وسوې چې طواف پر وکړي، او ورته وویل سوه چې ته اول انسان یې او دا اول بیت دی. بیا نو وختونه تېرېده تر څو چې نوح علیه السلام د کعبې شریفې حج وکړي، بیا وختونه او قرنونه تېر سوه څو چې ابراهیم علیه السلام یې دوهم وار دیوالونه پورته کړه. خو امام بیهقي د حدیث شریف په آخر کې وایي د دغه حدیث په اسناد کې یوازې ابن لهیعه سته، او ابن لهیعه ضعیفه دی، په ده سره حجت او دلیل نسی ویل کېدلی، او هلته نور روایات هم سته چې په معنا کې دغه د بیهقي و روایت ته نږدې دي، خو هغه ټول روایتونه د ضعف څخه خالی نه دي. داسې یو روایت هم سته چې اول هغه څوک چې کعبه شریفه یې جوړه کړې ده شیس ابن آدم علیه السلام و، نو که دغه ضعیفه روایتو ته اعتبار ورکو نو کعبه شریفه په ټول تاریخ او زمانه کې 5 واره جوړه سوې ده. خو ښه او بهتره خبر دا ده چې پر هغه اعتماد وکړو چې په یقین سره ثابت دي، هغه دا چې کعبه شریفه 4 واره جوړه سوې ده لکه د مخه چې په وضاحت سره بیان سوه، او بې له دغه 4 واره جوړېدو څخه بیا علم و الله عز وجل ته پرېږدو. هو په وروستنیو وختو کې یې ځینې وختونه ترمیمات او اصلاحات سوي دي. دا د کعبې شریفې د جوړېدو په باره کې یو څه معلومات و. څه موده وروسته او تر بعثت 3 کاله د مخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو د باندني ژوند څخه په تنګ و. هلته فسق او فساد، فجور او د بتانو عبادت و. نو خود د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده د قوم په مابین کې ډېر فرق او لرېوالی و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تنهایی او فکر کول او د الله عز وجل عبادت ډېر خوښ وګرځېده. نو دا یې عادت و چې څه موده ترمنځ به د 2 ورځو او شپو دپاره غار حرا ته تللی. غار حرا په جبل نور کې یو کوچنی غار دی. د غرو ځینې غارونه ډېر لوی وي، مګر غار حرا کوچنی غار دی چې فقط 1 یا 2 نفره پکښې ځایېږي، او د غره په لوړه حصه کې دی چې څوک بې تکلیفه او ستړیا نسي ورختلی. سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څونه ګرځېدی او څونه وګرځېدی چې په دغه غرو کې د خلقو څخه ګوښه او د خلقو څخه لرې چې څوک نسي ورتلی، د ځان دپاره د ځان د خلوت او تنهایی دپاره ځای پیدا کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غار چې د مکې مکرمې څخه 3 میله لرې دی د خپل خلوت او تنهایی دپاره انتخاب کړی و، ځکه د ده صلی الله علیه و آله وسلم نه وه خوښه چې بل څوک ورسره وي، او مقصد یې هم یوازیوالی او د الله عز وجل عبادت و، چې په دغه تنهایی کې به د کون په موجوداتو کې فکر واهه، او په دې کې به فکر کاوه چې د دې کون تر شا یو اداره کوونکی قدرت سته، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه څه نو راځي چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم قوم د هغه عقیده درلوده
چې هغه شرک او باطل افکار وه. خو بیا هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یوه واضحه لار او معین شریعت نه ور معلوم چې په هغه سره مطمئن او راضي وي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه تنهایی اختیارول د الله عز وجل په اراده سره وه چې د هغه رسالت ولوی امانت ته آماده سي او په هغه رسالت سره د مځکې په مخ کې تغییر راولي. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تر بعثت 3 کاله د مخه دغه تنهایی خوښه وګرځېده او دغه کوچنی غار یې د خپل فکر او عبادت دپاره خلوتګاه وګرځول. او دغه کوچنی غار حرا 2 خولې لري چې په یوه ورننوځي او بله خوله یې د کعبې شریف پې و طرف ته ده لکه کلکین داسې ده او د هغې خولې څخه کعبه شریفه معلومیږي. نو کم سړی چې غار حرا ته داخل سي کولی سي چې د دغه غار د داخل څخه کعبه شریفه وویني. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په دغه غار کې د تفکر عبادت کاوه او کعبې شریفې ته به کتل. هر وخت به دغه غار ته د 2 ورځو دپاره ورتلی او دا یې خوښه وه چې د رمضان په میاشت کې هلته ډېر واوسیږي. خو په هغه کال چې تر بعثت د مخه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه غار کې پوره 1 میاشت تېره کړه. په پخوا کې به پوره 1 میاشت هلته نه پاته کېدی مګر د بعثت په کال پوره 1 میاشت هلته پاته سو ځکه د الله جل جلاله عبادت ډېر خوښ ورته ګرځېدلی و. هو یو وخت به د خوړو یا اوبو راوړلو دپاره د کور د خبر د اخیستلو دپاره راکښته سو خو بیرته به ولاړ. او په دغه آخري کال چې تر بعثت د مخه دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به پر لارې رهي و او دغه غار ته به تلی آواز به اورېدی چې ویل کېده به السلام علیک یا رسول الله او د صلی الله علیه و آله وسلم به شاوخوا وکتل هیڅوک به نه و. په حیرت او فکر کې بسو چې دا څه اوازونه دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې بیا مې تر وحیو وروسته د جبریل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې یا جبریل تر بعثت د مخه چې به پر لارې تلم اورېدل به مې چې یو څوک راته وایي السلام علیک یا رسول الله. ما به شاوخوا وکتل څوک به نه و. دا غږ چا کاوه او څوک و؟ جبریل علیه السلام ویل یا رسول الله دغه درختو او ډبرو سلام در باندې وایه. محترم وروره آیا نن ورځ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود ویل د ځان سعادت او خوشبختی نه بولې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په الهي دربار کې کم لوړ مقام او عزت لري زما او ستا و درود ویلو ته ضرورت نه لري. خو زما او ستا دپاره درود ویل هغه شی دی چې زموږ رابطه په ټینګېږي او د متابعت شوق مو په زیاتېږي زموږ د ښه ژوند او خوشبختۍ سبب ګرځي. نو وروره په خپل ژوند کې درود ویل ډېر او عادت که نتیجه به یې په یقیني ډول سره په دنیا او آخرت کې ووینې. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمر 40 کاله پوره سوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند په آفاقو کې د نبوت آثار او علامې ښکاره سوې چې د هغو علامو څخه یو هم رښتیا خوب و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هیڅ خوب نه لیدی مګر هغه کار به عینا په هغه شکل سره وسو چې په خوب کې به لیدلی و. امام المحدثین امام بخاری رحمه الله د المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې فرمایي اول هغه شی چې په هغه باندې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وحی شروع سوی هغه الرؤیا الصالحه الصادقه و یعنی صالحه او صادقه خوب و. هیڅ خوب به نه لیدی مګر هغه به داسې پیش او واقع سو لکه روښانه سهار. نو رښتیا خوب د نبوت د علامو او حصو څخه دی. څو پر دغه کیفیت 6 میاشتې تېرې سوې د نبوت موده او زمانه 23 کاله ده. نو دغه صادقه خوب د نبوت 46 جز دی او الله جل جلاله یې وهغه چاته ورکوي چې د ده جل جلاله خوښه وي. کم وخت چې په غار حرا کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلوت
او تنهایی دریم کال او د رمضان المبارک میاشت وه. د الله جل جلاله دا خوښه او اراده سوه چې د مځکې پر خلقو خپل رحمت نازل کړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په نبوت او رسالت سره مکرم کړي. څو هغه معینه ورځ راغله چې د بشر تاریخ ته، د مسلمانانو تاریخ ته، بلکې د مځکې د مخ و تاریخ ته تغییر ورکړي. که موږ و دغه ورځې ته فکر او حساب وکړو په دلایلو او قرائنو سره، دا ممکنه ده چې دغه مبارکه ورځ معلومه او معینه کړو چې دا د دوشنبې ورځ او د روژې د میاشتې 21 تاریخ و، چې دا 10 د اګست د 610 میلادي کال وه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر په دغه وخت کې په قمري حساب سره پوره 40 کاله 6 میاشتې او 12 ورځې وو او په شمسي حساب سره 19 کاله 3 میاشتې او 22 ورځې وو. دغه د دوشنبې ورځ د بعثت او رسالت ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زه په غار حرا کې ناست وم، چناب وبره دفعتا یو سړی راته راغلی. دا شپه ده، تکه توره تاریکه ده، غر دی، تنهایی ده، هیڅوک نسته په غره کې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې ناست. ورونو، دا سړی جبریل علیه السلام و او د یوه انسان په شکل او قیافه ورته راغلی، نه د ملایکې په شکل. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي نابو بره یو سړی راغلی چې سپین کالي یې اغوستي وه او د ده سره د دیباج یو لوښی یا ټوکر و. دیباج وریښمین ټوکر دی او په هغه کې یو کتاب و. څرنګه چې دا نفر دفعتن راښکاره سو، شپه ده، غر دی، تنهایی ده، تکه توره تاریکه ده، د سپوږمۍ شپې هم نه دي. څرنګه چې دا نفر دفعتن راښکاره سو ویې بیروله، بې غږه بې خبره یو دم پیدا سو او رانږدې سو. کتاب یې راته ونیوی او ویل یا محمد اقرأ، ای محمده ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیرې په حالت کې ورته وویل زه ویونکی نه یم، یعنی لیک او لوست مې نه دي زده، نه شی ویلی سم او نه لیکلی سم. ورونو، تاسې ته معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امي و، ویل او نوشته کول یې نه و زده. که چیرې د ده صلی الله علیه و آله وسلم ویل او نوشته کول زده وای، کفارو به دا تهمت پر ویلی چې دا قرآن تا جوړ کړی او لیکلی دی. خو اوس ټولو ته دا معلومه وه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم امي دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې زه دغه سړي په غیږ کې ونیولم او کښې یې کښم. قریبه وه چې د دغه کښې کښلو سره مې روح وتلی وای. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیره نوره هم زیاته سوه او دغه نفر بیا راته وویل یا محمد ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته وویل زه ویونکی نه یم. بیا یې زه په غیږ کې ونیولم او کښې یې کښم او ویې ویل یا محمد اقرأ. د دریم وار دپاره محمد صلی الله علیه و آله وسلم وویل زه ویونکی نه یم. فرمایي دریم وار یې بیا دونه په قوت سره کښې کښم قریبه وه چې نفس مې وخیږي او بیا یې وویل یا محمد ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل څه شي ووایم؟ جبریل علیه السلام وویل اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. فقط د سورة العلق دغه اولنی 15 آیاته، دغه 15 آیاته هغه اولنی آیاتونه دي چې د آسمان څخه په لیلة القدر کې نازل شوي دي. الله عز وجل فرمایي انا انزلناه في ليلة القدر، یعنی موږ دغه قرآن مجید په لیلة القدر کې نازل کړی دی او د روژې په میاشت کې نازل شوی دی. ځکه بیا هم الله جل جلاله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، یعنی د روژې میاشت هغه میاشت ده چې په هغه کې قرآن مجید نازل کړی شوی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کم وخت چې مې دا آیاتونه وویل دا سړی غائب سو او لاړ.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر زیات په بیره کې و چې دا څه کیفیت او حالت دی. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صادقه او مخلصه زوجه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هلته په کور کې په زړه کې ور وګرځېده چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته یو څه ورپېښه سوې ده. نو یې خپل یو مریی و غار حرا ته ولېږي چې ولاړ شه وګوره چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته څه پېښه ده. ځکه دې ته خو معلومه وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته دی. دلته بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غار حرا څخه راوتلی دی او په ډیر تلوار د کور و طرف ته رهي دی. د ډیرې بیرې په سبب داسې چابک او په تلوار ځي لکه چې ځغلي. برایي چې غار ته راغلی ویلې ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نسته. نو مریی دې خوا ها خواته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پلټنه او پیدا کولو مشغول سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې پر طرف په تلوار رهیدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیرې او خوف په حالت کې خپل کور ته ولاړی. په دې هم نه پوهېږي چې زه د دې امت رسول یم. دا معلومات هم نسته ورته. خدیجه رضی الله تعالی عنها چې دی صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی پوه سوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر بیریدلی دی او اوس هم د بیرې په حالت کې دی او د ډیره خوف څخه ریږدي یخې کیږي او وایي زملوني زملوني یعنی پټ مې کوي پټ مې کوي لکه د چا چې یخ کیږي ریږدي. خدیجه رضی الله عنها هم په یوه کالي پټ کوي تر څو چې بیره ځینې ولاړه او آرام سو. نو یې خدیجه رضی الله عنها ته هغه قصه وکړه، ټول هغه واقعات چې ورته پېښ سوي وو ورته بیان یې کړه او ویل زه پر ځان وبېرېدم. تاسې ګورئ تر اوسه پورې په دې نه پوهېږي چې ما ته رسالت او نبوت راکړه سو. خدیجه رضی الله عنها ورته ویل شاید ته داسې فکر کوې چې دا د جن او پیري اثر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو. خدیجه رضی الله عنها ویل یا والله تا ته هیڅکله د جن او پیري شر او آزار نه دررسېږي او الله تا نه خرابوي ځکه ته صلې رحمي وسلوې یعنی د دوستانو او اقرباو حقوق پر ځای کوې، رښتیا خبرې کوې، د ضعیفانو کومک کوې، د محتاجو ضرورت ور رفعه کوې، د میلمه عزت کوې، د حق کومک او طرفداري کوې. ټول اخلاق د ښه او کریم دي. جن تا ته تکلیف نسي در رسولی. ورونو تاسې په دغه جملو کې فکر وکړئ. آیا خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عبادت صفت وکړي چې ته ډېر لمونځونه کوې، ډېرې روژې نیسې، ډېرې سجدې کوې او کېده د اخلاقو صفت وکړي؟ اخلاق د مسلمان په ژوند کې مهم شی دی. په لمونځو او روژو یې سر نه سر ورځي چې انسان بد اخلاقه وي. خدیجه رضی الله تعالی عنها چې په اطمینان سره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي چې په والله و تا ته هیڅ تاوان نه در رسېږي، په قسم سره ورته وایي یا والله تا ته هیڅکله د جن او پیري شر او آزار نه در رسېږي او الله تا نه خرابوي. دا ټوله په څه شي په څه خاطر؟ اخلاق یې ور یاد کړل. ستا دغه اخلاق دي، ټول اخلاق دي ښه او کریم دي. جن تا ته تکلیف نسي در رسولی. نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرېښاوه چې ښه آرام سو. بیا یې نو ورقه ابن نوفل ته چې د خدیجې رضی الله عنها د اکا زوی و وروستی. ورونو دلته یو ارتباط ته وګورئ. اول آیات چې نازل سو اقرأ، او اول سړی چې اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورځي د هغه نوم ورقه. اقرأ ویل ورقه د کاغذ ورقه. دغه ورقه چې عرب او قریش وو نصراني سوي وو او دا قصه به په وروسته کې درته وکړو چې څنګه او ولې نصراني سو. مقصد ورقه ابن نوفل د خدیجې رضی الله عنها د اکا زوی نصراني وو.
څرنګه چې د یهود او نصاراو کتابونه ویل او انجیل یې د عبراني څخه په عربي ډېر لیکلی و، نو د ډېرو معلوماتو خاوند و، په عمر ډېر او په سترګو ړوند سوی و. تقریبا ویل کېږي چې د 98 کال و. د انبیا علیهم السلام د ژوند معلومات ورته وه، او دا هم ورته معلومه وه چې د راتلونکي نبي وخت او زمانه رانږدې سوې ده. کم وخت چې دوی ورقه ته ورغله، نو خدیجې رضی الله عنها ورته ویل یا ابن عم، ای د اکا زو، د وراره څخه دې د ده حال واوره. ورقه ویل ای وراره، څه شي دې لیدلي دي او اورېدلي دي؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه خپل حال ورته بیانوي، او ورقه په ډېر تعجب غوږ ورته نیولی دی او اوري، او هغه ټوله علامې چې د کتابو څخه ورقه ته ور معلومې وې، هغه ټوله په محمد صلی الله علیه و وسلم کې موجودې وې. نو یې په آخر کې په لوړ آواز وویل الله اکبر، والله ناموس اکبر درته راغلی دی، هغه چې الله عز وجل و موسی ته را استولی و. ورونو، د ناموس اکبر څخه مقصد جبریل علیه السلام دی، او د ناموس معنا یعنی د سر او پټ راز ساتونکی، مګر هو هغه د خیر راز، او د جاسوس معنا د شر د راز ساتونکی چې د شر خبرې ساتي. نو د جبریل علیه السلام یو نوم ناموس اکبر دی، او بل نوم یې روح یا روح القدس دی، لکه څرنګه چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي فارسلنا الیها روحنا، یعنی و مریم علیه السلام ته موږ زموږ روح ورواستاوه. د روحنا څخه مقصد جبریل علیه السلام دی. او بیا هم الله جل جلاله فرمایي تنزل الملائکة والروح فیها، یعنی په لیلة القدر کې ملائکه او جبریل علیه السلام را کښته کیږي. دلته هم د روح څخه مقصد جبریل علیه السلام دی. نو ورقه ابن نوفل ویل والله ناموس اکبر درته راغلی دی، هغه چې موسی ته راغلی و، او عیسی علیه السلام یې نه کوي یاد. دا ولې؟ ځکه د ورقه دا عقیده نه وه چې عیسی علیه السلام نبي دی. ورونو، نصارا پر 3 قسمه دي. یوه ډله یې وایي عیسی علیه السلام په خپله رب او اله دی، العیاذ بالله. او د نصاراو بله ډله بیا وایي چې مرتبې او درجې 3 دي، یوه د الله درجه ده او یوه د نبي، او د دغه 2 درجو په مابین کې یوه بله درجه شته چې تر الله کښته او تر نبي لوړه ده. او عیسی علیه السلام په دغه درجه کې دی، چې د ورقه ابن نوفل عقیده هم داسې وه چې دا عقیده نه پوره شرک دی او نه پوره توحید دی. نو ځکه ورقه ابن نوفل عیسی علیه السلام نه کوي یاد، بلکې ویل دا هغه ناموس اکبر دی چې و موسی علیه السلام ته راتلی. او بیا دغه ورقه یوه عجیبه خبره وکړه، ویل کشکې زه په هغه وخت کې ځوان وای چې ستا قوم تا د مکې څخه باسي او ما ستا کومک کړی وای. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په تعجب کې سو، ویل ما د مکې د ښار څخه باسي، ما شړي؟ ورقه ابن نوفل ویل هو، هر چا چې دغسې شی راوړی دی لکه تا ته چې راغلی دی، هغه څوک د خپل قوم د طرفه ازار سوی دی، او دا عمل همیشه د نبیانو سره کېدی، او ته هم نبی او رسول یې، ازارېږي، او که زه په دغه ورځ ژوندی وم کومک به دې وکم. دا نو د وحیو او بعثت شروع و. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته تر دغه وخته نه و معلومه چې زه نبي رسول د الله جل جلاله د طرفه و دغه امت ته یم. خو د ورقه په دا خبرو سره په سل کې سل نه، اما یو څه دا فکر ورته پیدا سو. دا نو د وحیو او بعثت شروع و. اوس نو محمد صلی الله علیه و وسلم د ځینو علماو په قول د سورة العلق د دغه آیاتو په نزول سره نبي سو، مګر رسول نه دی. ځکه ځینې علما د نبي او رسول فرق داسې بیانوي چې نبي هغه دی چې وحی ورته نازلیږي خو په تبلیغ نه وي امر سوی، او رسول هغه دی چې هم وحی ورته راځي او هم د دین په تبلیغ سره مامور او مکلف وي. نو د دغو علماو په قول محمد صلی الله علیه و وسلم د سورة علق په نزول سره نبي سو، څرنګه چې په تبلیغ نسو امر نو رسول نسو.
خو بیا د سورة المدثر په نزول سره رسول هم سو، ځکه هلته بیا په تبلیغ هم امر کړه سو. دا یو قول و. پس له دغه واقعې څخه د غار حرا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نور څه نسوه پیښ او وحی هم نه نازلیږي، چې و دغه مودې ته علما فترة الوحی وایي، یعنی وحی قطع سوه، او دا موده په هغه صحیح روایتو کې و شپږو میاشتو ته ورسېده. اگر چې ځینو علماو دا موده 3 کاله بللې ده، خو دا مطلقا خطا ده، او هغه راجح روایت دا دی چې دا موده 6 میاشتې وه، پوره نیم کال وحی قطع دي، هیڅ شی نسته. نو د دغه جهته علمای کرام رښتیا او صادقه خوب د نبوت 46مه حصه بولي، ځکه نبوت یا رسالت ټوله 23 کاله وو. که دغه 23 کلونه و 6 میاشتو ته واړوو، نو 46 واره 6 میاشتې ځین جوړېږي. نو دغه موده چې وحی نه وې، رؤیا الصادقه موجوده وه. نو ځکه رؤیا صادقه د نبوت 46مه حصه سوه. خیر، په دغه 6 میاشتو کې ورقه ابن نوفل هم وفات سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ورقه ابن نوفل مې په جنت کې ولیدی، ځکه د هغه اراده د اسلام وه، په خپل نیت و جنت ته داخل سو. او د ورقه د ژوند په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم و اسلام ته څوک نه دي دعوت کړي، او د هیڅ چا څخه د ایمان راوړلو طلب او غوښتنه نه وه کړې. نو ورقه ابن نوفل په هغه خپل نیت چې ویل کشکې زه ځوان وای او ستا کومک مې کړی وای و جنت ته داخل سو. دا هم الهي رحمت او احسان دی چې د ورقه پر نیت یې معامله ورسره وکړه، که څه هم دی تر رسالت د مخه وفات سو، خو جنت ته داخل سو. اوس نو په دغه 6 میاشتو کې چې وحی قطع دی، که څه هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اولو ورځو کې بیرېدی او په بیره کې و، خو څه موده وروسته یې زړه غوښتی چې بیا جبریل علیه السلام ورته راسي او وحی ورته راوړي. شوق او علاقه یې پیدا سوه، تر داسې اندازې چې دشت او صحرا ته به ووتی، غرو ته به ولاړی، او هلته به په انتظار و چې شاید جبریل علیه السلام ورته راسي. ورونو، د وحیو د قطع کېدو څخه مقصد هم دا و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شوق او علاقه د جبریل علیه السلام و ملاقات او د وحیو و نزول ته پیدا سي، چې واقعا هم داسې سوه. د دې په عوض چې د مخه به بیرېدی، اوس دشت او غرو ته وځي او د دې انتظار کوي چې د جبریل علیه السلام سره ملاقات سي. دا ورځې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره ډېرې درنې او د خواشینۍ ډکې ورځې وې، چې ایا زما څخه خو به داسې یو کار نه وي پېښ شوی چې زما رب راڅخه ناراضه سوی وي. حتی ځینې وختونه به دا اراده وکړه چې د غره څخه ځان را وغورځوي. څو یوه ورځ یې ناببره د اسمان د طرفه غږ واورېدی چې ویل یا محمد. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي سر مې راپورته کړي چې یو عجبه منظر دی، انسان ته هیڅ کله داسې حالت نه پیښیږي. ومې لیده چې جبریل علیه السلام په هوا کې پر یو عرش ناست دی او 600 وزرونه یې دي چې د مشرق او مغرب مابین یې ټوله ډک کړی و، ټوله اسمان یې نیولی و. وایي د اسمان هر طرف ته چې به مې کتل دغه جبریل مې لیدی او دغه غږ کوي یا محمد انت رسول الله وانا جبریل، یعنی یا محمد ته رسول الله یې او زه جبریل یم. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډېرې بیرې څخه پر خپل ځای ولاړ دی او د وهمه څخه حرکت نسی کولی. د دغه منظر او مشهد بیان الله جل جلاله په قرآن مجید کې کړی دی او فرمایي والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شدید القوى. یعنی قسم دی په ستورو سره چې غروب یا طلوع وکي چې نه دی ګمراه سوی ملګری ستاسې، چې مقصد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه د غلط فهمی په سبب د صحیح لارې څخه اوښتی دی او نه په خپل قصد او اختیار سره د لارې څخه اوښتی دی، بلکې لکه د آسمان ستوري چې په ختلو او لوېدلو کې پر یوه معینه او مقرره سوې لار ځي،
همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل د طرفه پر معینه سوې لار برابر ځي او دا امکان نه لري چې مخالفت ځینې وکړي او نه محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپلې غوښتنې او خواهش مطابق خبرې کوي او نه دی دغه قرآن مګر وحی چې وده ته لېږل سوي دي ښوولي دي ده ته شدید القوا د ډیرو شدیدو قوتو خاوند چې جبریل علیه السلام دی. ورونو جبریل علیه السلام د ملائکو رئیس او قائد دی او انبیاء علیهم السلام ته د رسالت او وحیو په رسولو تر نورو ملائکو غوره سوی او اختیار سوی دی. د ملائکو څخه بل څوک نسته چې ورسولانو ته د وحی راوړي بې له جبریل علیه السلام څخه او جبریل علیه السلام شدید القوا دی. د ده د قوت څخه یو دا دی چې پوره او کامل ښار یې د وزر په یوه طرف چپه واړاوه د دغه لوی ښار لوړه حصه یې کښته کړه او کښته حصه یې لوړه کړه. دا د جبریل علیه السلام قوت دی. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. الله جل جلاله فرمایي چې دا واقعي لیدل دي، خیال او تصور نه دی، بلکې حقیقتا یې جبریل علیه السلام ولیدي. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت په ټوله موده کې جبریل علیه السلام پر خپل واقعي شکل فقط 2 واره لیدلی دي. بشر دا نسي تحمل کولای چې ملائکې وویني، نو ځکه جبریل علیه السلام به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په قسم قسم صورتو او شکلو راتلی. ورونو د مخه تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت او نبوت د ژوند په تفصیلاتو شروع وکم، دا ښه او لازمه بولم چې د وحیو اقسام او اشکال تر وښول سي، ځکه وحی دی چې د رسالت اساس او د دعوت مدد او اصل دی. نو وحی یا نزول د وحیو پر 6 قسمه دی، یعنی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وحی پر 6 قسمه نازل سوي دي. اول د خوب لیدل دي. علماء کرام وایي چې د انبیاء علیهم السلام خوب وحی دی، ځکه ابراهیم علیه السلام وخپل زوی ته وویل یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، یعنی ای زما زویه زه پرله پسې په خوب کې وینم چې تا حلالوم. نو دغه خوب وحی وی. دوهم دا چې جبریل علیه السلام به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې هغه شی ور واچاوه بې له دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملکه وویني، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يعني روح القدس چې جبريل عليه السلام دی زما په زړه کې راواچول چې اصلا موږ ودغه ته الهام وایو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الهام راته وسو چې هیڅ نفس تر هغو پورې نمري چې رزق او اجل یې پوره نسي، نو د الله جل جلاله څخه وبېرېږي او د رزق په طلبولو کې سمه لار اختیار کړي او د رزق طلب باید تاسې ودې ته مجبوره نه کړي چې د الله جل جلاله په معصیت او ګناه یې طلب کړي، ځکه هغه شی چې د الله جل جلاله سره دی بې له اطاعت د الله په بل شي نه حاصلیږي. حدیث خو د دې حدیث شریف په بیانولو سره زموږ مقصد الهام و چې دا هم د وحیو یو قسم دی او د وحیو دریم قسم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به جبریل علیه السلام د یوه سړي په شکل سره راغلی او په دغه قسم وحی کې به اصحاب کرامو هم دغه سړی لیدی او دا د 2 نفرو د تفاهم او پوهېدلو دپاره د وحیو هغه آسانترین شکل دی، ځکه دلته د 2 طرفو په مابین کې تجانس او یو شیوالی موجود وي.
او ډیر ځله جبرئیل علیه السلام ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دحیة الکلب په شکل راغلی دی. او د وحی څلورم قسم دا و چې د زنګ یا زنګولې د شرنګهاري په شکل سره به و، چې دغه قسم وحی بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره هغه سخت او مشکل قسم د وحی و، حتی چې په ډیر شدید یخ کې به پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خولې را بهېدلې، او که به پر کوم حیوان سپور و د هغه ځنګنونه به پر مځکه کڅ وه. یو وخت به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه قسم وحی نازلېدې او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زنګون د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه پر زنګانه پروت و. زید رضی الله تعالی عنه وایي قریبه وه چې د دروندوالي په سبب مې زنګون په مځکه ننوځي. او د وحیو پنځم قسم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ملکه په هغه خپل واقعي شکل کوم چې الله جل جلاله خلق کړی ده ولیده. او دا قسم وحی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ټول رسالت په موده کې 2 واره پیښې سوي دي، لکه الله جل جلاله چې په سورة النجم کې ذکر کړي دي. او د وحی شپږم قسم هغه دی کوم چې الله جل جلاله د معراج په شپه تر آسمانو لوړ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لمنځونه فرض کړه، بې له واسطې بې له ملکې د پردې تر شا خطاب و. او لکه د موسی علیه السلام سره چې په جبل طور کې 2 واره داسې وسوه چې د الله جل جلاله خبرې بې اورېدې او لیدې بې نه. او دا هغه کامل ترین شکل او صورت د وحی دی. نو جبرئیل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په خپل واقعي شکل او حقیقت او حقیقي صورت فقط 2 واره ښکاره سوی دی، چې اول وار یې دغه د بعثت په شروع کې و، او دوهم وار د اسراء او معراج په شپه و. او د دغه اول او دوهم وار په باره کې الله جل جلاله په سورة النجم کې فرمایي ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى. یعنی د محمد صلی الله علیه و آله وسلم زړه خلاف نه ورته ویلي، هغه چې جبرئیل علیه السلام په سترګو لیدلی و. آیا تاسو د محمد سره په دغه شي کې چې د لیدلی دی بحث او جنجال کوي؟ او خامخا محمد صلی الله علیه و آله وسلم بل وار بیا جبرئیل علیه السلام لیدلی دی. چیرې لیدلی دی؟ عند سدرة المنتهى. دا هم 2هم وار لیدل دي چې د معراج په شپه د سدرة المنتهى د درختي او بیا د سدرة المنتهى د درخت سره وسوه، چې دغه تفصیلی بیان به ان شاء الله د معراج په قصه کې درته وکړو. نو دغه منظر او مشهد چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اول وار د پاره جبرئیل علیه السلام په خپل واقعي شکل او صورت سره ویني، ډیر عجیب او نادر حالت و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیره خوفه پر خپل ځای حیران ولاړ دی، هیڅ حرکت نه کوي، چې هرې خواته ګوري آسمان په جبرئیل علیه السلام ډک دی. او دغه ورته وایي یا محمد انت رسول الله وانا جبرئیل. یو څه وخت دغه حالت و چې بیا جبرئیل علیه السلام د نظر څخه غائب سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیرې بیرې او خوف په حالت کې کور ته راغلی او ریږدي، وایي زملونی زملونی، پټ مې کوي پټ مې کوي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بستر کې ځان پیچلی و چې جبرئیل علیه السلام وحی ورته راوړي، او دا وارې د الله جل جلاله د طرفه رسالت ورته راوړي چې د سورة المدثر دغه آیاتونه نازل سوه. یا ایها المدثر قم فانذر. یعنی ای هغه څوک چې په کالو کې د ځان د وحیو د بیرې پیچلی دی، د خوب د ځایه ولاړ سه او خلق د الهي عذاب څخه وبېروه، چې دا د خلقو په بیرولو او انذار سره امر دی، او د رسالت درنه وظیفه پر غاړه ورولوېده. وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. یعنی او خپل رب په لویي سره یادوه او خپل کالي دې پاک وساته، ګناه او بوتان پرېږده. یعنی ظاهر او باطن دې باید پاک وي، او داسې احسان مکوه چې بدل یې ډیر غواړي. الله جل جلاله موږ ته لوړ همت راښیي چې هر شی کمال وي که دولت،
که علم یو که لارښوونه هر څه چې وچاته ورکوې دا نه ښایي چې د هغه عوض وغواړې. یوازې د الله جل جلاله پر ورکړه شاکر او صابر اوسه. ولربک فاصبر، او خپل رب ته صبر کوه. یعنی اوس نو ستا ازارېدل شروع سوه، خلک دې بې ازاره نه پرېږدي، ته باید صبر وکې. دا ټوله امت ته لارښوونه ده. کم شدائد او تکلیفونه چې د دعوت په لار کې تاسې ته پیښیږي د هغه په مقابل کې د صبر او تحمل څخه کار واخلئ او پوسئ چې دغه عظیم الشان وظیفه د تبلیغ او دعوت بېل زړورتیا او حوصلې، صبر او استقامت پای ته نه رسیږي. تر دغه وروسته د وحی نزول پرله پسې سو او همیشه وحی نازلېدی. او بیا د سورة المزمل دغه آیاتونه نازل سو. یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا، یعنی ای هغه څوک چې ځان دې په کالو کې پیچلی دي، په شپه کې لمانځه ته ولاړ سه بې له لږې حصې څخه، یعنی شپه په عبادت تېروه، خو که د شپې یو څه حصه آرام کوې کومه مضایقه نسته، پروا نه لري چې دا ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په عبادت سره امر وو. او بیا سورة الضحى نازل سو. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، یعنی قسم په تاشت چې روښانه دی، او قسم په شپه چې تاریکه سي، او ټول شیان په خپله تاریکه کې پټ کې، چې ستا رب ته نه یې پرېښي. یعنی دا چې وحی نه نازلېدی دا د الله جل جلاله د طرفه ستا پرېښول او مهجوره کېدل نه دي چې ته یې پرېښولې، بلکې د دې انقطاع څخه مقصد دا و چې ته مستعد سې د وحی د نزول دپاره شوق او استعداد پیدا کې، او پرله پسې آیاتونه نازلېده. او بیا هم الله جل جلاله هغه نعمتونه ذکر کړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړي و، او فرمایي وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. او ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم خامخا تعالی را آخرت تر دنیا ښه او بهتر دی، او ژر د چې ستا رب تا ته لویه برخه درکړي، پس ته به راضي سې. الله عز وجل نور هغه نعمتونه ورته بیانوي چې وده صلی الله علیه و آله وسلم ته پرله پسې ورکړي دي، او فرمایي الم یجدک یتیما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى. آیا ته یتیم نه وې پیدا کړی، بې پلاره پیدا سوې، او بیا د پناه ځای درکړي، او ته داسې پیدا کړی وې چې په شرع او شرعي احکامو نه پوهېدې، او تا ته شرعي احکام در وښول او نبوت یې درکړي. دلته ضلالت د انحراف او د لارې څخه د اوښتلو په معنا نه دی، بلکې د ضلال معنا د عبادت په طریقه نه پوهېدل او نه پیژندل دي چې څوک باید څنګه د الله جل جلاله عبادت وکړي. او ته فقیر یا مسکین پیدا کړي او بیا یې غني کړي. نو الله جل جلاله د دغه صورت په نزول سره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته اطمینان ورکړي، او هغه خپل نعمتونه او احسانونه یې ور یاد کړه چې تا هیڅکله ستا رب نه پرېږدي او نه دي مهجوروي، بلکې احسان یې هم در باندې کړی دی او نور یې هم در باندې کوي. ورونو، د توحید په متعلق هلته په جزیرة العرب کې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه نور خلق هم موجود و چې د الله جل جلاله پر وحدانیت او یووالي عقیده درلوده، مګر د دې خلقو عدد ډیر لږ و چې الله جل جلاله هدایت ورته کړی و. د دغه لږو خلقو څخه یو زید ابن عمرو ابن نفیل و، بل عثمان ابن حارث، او بل ورقه ابن نوفل و. دغه درې نفره د بوتانو د عبادت څخه بیزاره او بد یې ځینې راتله، د مشرکانو د کارو څخه پتنګ و چې دا هم تر بعثت د مخه و. نو دغه درې نفره سره کښېنستل او مشوره یې وکړه، ویل دغه د بوتانو عبادت خو عبث او بیهوده غلط او باطل کار دی، موږ باید د صحیح او حق دین پوښتنه او معلومات وکړو او په اتفاق سره دې خوا او ها خواته ګرځي. د لوی عالم پوښتنه کوي چې هغه و دوی ته حق دین او سمه لار ور وښیي، چې دغه حق په تلاش کې عثمان او ورقه ابن نوفل نصارا سوه، مګر زید ابن عمرو بیا هم ګرځي، غواړي چې پوره اطمینان حاصل کړي،
خلقو یو نفر وروښاوه چې دغه نفر لوی عالم دی او هغه عالم يهودي و. زید ابن عمر و هغه ته ورغلی او ویل ستا د دین بیان راته وکړه. محترم ورونو، څرنګه چې پته پای ته ورسېده نو زموږ د بحث پاته حسابه په راتلونکې پنځمه پته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله